کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړی په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم په دې باندې کار کوم چې موږ څنګه د ټیبل نوم بدلولی شو. راځم دلته سټوډنټ ته دا چې د پوسټګریس ډیټابیس دی د سټوډنټ ډیټابیس ته راځم او دلته ورته وایم چې کویري ټولز. په کویري ټولز کې دلته ګورم سټوډنټ کې موږ ټیبل لرو که نه لرو. دلته ګورم ګوره سټوډنټ په رامو باندې موږ یو ټیبل لرو. څو ټیبل لرو؟ یو ټیبل. اوس زه راځم ورته وایم چې رینایم الټ اول څه کوم الټر کمانډ باندې الټر ټیبل. مخکې مو ویل چې الټر ډیټابیس. اوس ورته چې الټر ټیبل کوم ټیبل سټوډنټ ټیبل چه که رینیم که ټو سټوډنټ انفو ته انفو سټوډنټ انفو مثال سیمی کولن ترمینیټ. مثال ته اول هم چه که دا ټیبل هم الټر کو مثال په دې کې موډیفیکیشن کو یا تغییر راوړو پکې. رینیم ټو چه وایي رینیم که چې شته دې ته کم یو دغه مثلا دې ته بدل کا نوم یې د دې ته بدل کا. اوس راځم رن کوم. اوس راځم دلته رایټ کلیک ریفریش. مثلا دا مې ریفریش کو ګوره د دې نوم څه شو سټوډنټ انفو ته بدل شو. نو دا اوس څنګه چې تاسو د یو ټیبل نوم بدلوئ. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.